بسم الله الرحمن الرحیم. نو اوس راځو په یونیر اپریټرز باندې کار کوو، عملي کار کوو. راځو خپل یو کلاس جوړو د یونیر په نامه یونیر اپریټرز. راځو خپل پروګرام هم په دغه نامه د یونیر اپریټرز په نامه باندې ثبتوو، سیووو. راځو ډیسکټاپ ته یا ډاټ جی ورکوو جاوا. راځو خپل مین فنکشن خلاص کړو. دلته پر مثال زه یو وریبل اخلم، مثلا ورکوم انت ا مساوي کېږي د څو سره، د 5 سره. نو اوس نو که چیرې زه غواړم چې دا ښکاره کړم چې موږ ویلي وو چې موږ درې ډول څلور دانې یونیر اپریټران لرو. یو جمع ده، بل منفي و، بل جمع بل چې منفي. موږ ویل جمع د څه لپاره استعمال ده؟ پازیټیو یعنې مثبت، منفي یعنې نیګیټیو یعنې منفي، پلس پلس یعنې یو اضافه کوو یعنې انکریمنت، منفي یعنې یو کمو ډیکریمنت. نو راځو که چیرې داسې ووایو -15 ا مساوي کېږي د -15 سره، نو دا چې څه منفي شو. او که چیرې دا ووایو نو دا چې څه مثبت شو. هر والیو که چیرې مثبت علامه مخته ونه لري هغه په ډیفالت حالت کې چې شي مثبت وي. که چیرې منفي ورکړم نو اوس مثلا زه غواړم چې د ا قیمت پرنټ کړم، نو لیکم سیسټم ډاټ اوټ ډاټ پرنټ. دا ورسره لیکو چې شي لیکو مثلا والیو مثلا قیمت لیکو چې شي ا. دا سیوو. زه خپل ترمینل ته ډیسکټاپ، دا ورسره زه خپل پروګرام رنوم جاوا سی یونیر اپریټرز ډاټ جاوا یونیر اپریټرز. نو زموږ قیمت ښکاره کوي دا چې دی -15. اوس دا خو زموږ چې څو پلس او ماینس، مثبت منفي. مثلا که چیرې زه مثبت ورکړم، دا سیو کړم، بیرته رن کړو، نو زموږ ته یوازې 15 ښکاره کوي. دا خو مثبت منفي. اوس فرض مثال که زه غواړم د 15 ته یو اضافه کړم، مثلا پلس پلس ورکړم، مثلا زه داسې وایم ا پلس پلس. دا ته موږ ویلی وو چې پاست فکس، یعنی زموږ اول پله څه کېږي عملیه اول پله په وریبل باندې اجرا کېږي، هغه وروسته یو اضافه کېږي. اوس مثلا دا سیو کړئ، دا بیرته ترمینل ته بیرته خپل پروګرام یې کمپایل کړو، بیا رن کړو. نو څه وشو؟ د یو په اندازه اضافه شو، دا پاست فکس و. اوس راځو دغه پاست فکس څه کړو؟ د پریفکس څه کړو؟ پریویسلی پریفکس عملي مثال کار کوو. موږ ورته وایو چې پریفکس کمنټ کې لیکو مثلا پریفکس. دا بیرته سیوو، زه خپل پروګرام یې کمپایل کړو، رن کړو. موږ ته هم څه کوي؟ هغه شپږ ښکاره کوي. ځکه چې انکریمنټ که چیرې پاست فکس یا پریفکس یو شان دي، لیکن که چیرې موږ په ایکسپریشن کې استعمالوو، اول په پریفکس کې اول پله یو اضافه کېږي، هغه وروسته پر وریبل باندې عمل اجرا کېږي. راځه اوس همدارنګه په ډیکریمنټ، مثلا ډیکریمنټ زه لیکم ا ماینس ماینس. دا څه کړو؟ کومنټارو. دا سیو کړئ، دا رن کړئ. نو موږ څه کوي؟ زموږ اصلي قیمت څو دی؟ 15. چې یو څخه کم کړو چې څه کېږي؟ 4. اوس پر مثال زه غواړم څه وکړم؟ ماینس ماینس ا وکړم. سیو کړئ، یا پله رن کړئ، دا کمپایل. نو هغه 4 مشته لاسته راکوي. فرض مثال موږ راځو د
په فور لوپ کې استعمالو چې څنګه موږ کولی شو د انکریمنت ډیکریمنت اپریټران په فور لوپ کې استعمال کړو وریبل مې انیشلایز کړي دي نو لیکم مثلا فور قوس خلاصو درج لیکو a مثلا a مساوي کېږي دلته مې یوازې انیشلایز کړي دي ډیکلیئر کړي دي مثلا دلته راځو a ته قیمت ورکړو ځکه چې initialization condition مثلا وایو چې څوک a باید فرض مثال a شروع کېږي یوه څخه بیا a لږې تر لس یا مساوي condition اپریټر څخه کار اخلو وایو a د یوه څخه شروع کړه بیا تر لس پورې ولاړ شه یعنې a مساوي کېږي د یو سره a کوچنی یا مساوي د لس سره بیا وایي چې a ته څه وکړه یو اضافه کوه یعنې د یوه څخه شروع کړه تر لس پورې ولاړ شه یو اضافه کوه نو راځو دا رن کوو ګورو چې زموږ آوټپوټ څه شی دی بیا بله رن کوو بیا کمپایل کوو بیا انټرپریټ کوو نو موږ ته ویې ګورئ وایي والیو مساوي کېږي یو والیو مساوي کېږي دوه دلته یو پرنټ لاین ورکړئ ln ورکړئ سیو رن کوو کمپایل کوو انټرپریټ کوو نو ویې ګورئ موږ والیو د یو څخه شروع شو تر لس پورې ولاړ نو یو څخه a شروع کوو بیا څو پورې تر لس پورې ځو یو اضافه کوو دا چې یو اضافه کېږي دا د چا دنده ده د a پلس پلس دنده ده نو زموږ د فور لوپ سینټکس هم داسې دی فور لوپ سینټکس وایي فور لیکو د هغه وروسته انیشلایزیشن لیکو پر مثال که زه چیرې په کومنټ کې ولیکم وایم فور اول په سینټکس کې اول څه دی انیشلایزیشن هغه ورسره سیمی کولن بیا چې دی کنډیشن یا تست کنډیشن موږ هم ورته وایو بیا چې راځي انکریمنت اور چې شي ډیکریمنت نو دا زموږ د فور لوپ چې دی سینټکس دا څو چې څنګه موږ کولی شو چې څه وکړو د یوه په نظر اضافه کړو دا زموږ انکریمنت بیا وروسته موږ په فور لوپ باندې بحث کوو چې فور لوپ څه دی خو د اوس لپاره موږ دا باندې پوه شو چې موږ څنګه کولی شو چې خپل انکریمنت اپریټر په فور لوپ کې استعمال کړو نو معمولا انکریمنت او ډیکریمنت اپریټران په فور لوپ دننه کې څه کېږي استعمالیږي دا یو مثال و چې څنګه موږ کولی شو چې خپل یونیټ اپریټران څخه کار واخلو خدای پامان